قدرمانو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم په ډیجیټل چین پروګرام کې مو هرکلی کوم د صحرا اداره کول په نړۍ کې له ډېرو سختو ستونزو څخه ده او عموده لاملونه دا دي چې د صحرا چاپیریال سخت دی د ادارې لګښتونه یې ډېر دي او د ادارې تخنیک یې پیچیلی دی د روان کال د نومبر په پای کې د چین د شینجیانګ د ویوره کوروکې سیمې څخه یو ښه خبر خپور شوی چې د تاکلماکان صحرا د مساحت د پراخېدو د مخنیوي په پاره یې په محیط کې د زرغونېدو کمربند بشپړ شوی دی چې اوږدوالی یې په نړۍ کې ډېر اوږد دی نو زه به په ننني پروګرام کې د صحرا د ادارې په اړه د چین تجربه در سره شریکې کړم تاکلماکان صحرا چې مساحت یې شاوخوا 3,10,000 مربع کیلومتره دی په چین کې ډېره لویه صحرا او په نړۍ کې دوهمه لویه ګرځنده صحرا ده د دغه صحرا د محیط اوږدوالی 3,040 کیلومترو ته رسیدلی دی له تیرو 40 کلونو راهیسې ځایي حکومت د درې شمال په نوم د ساتونکو ځنګلونو د آبادولو د پروژې په چوکاټ کې د تاکلماکان صحرا په چارچاپیر کې د نیالګیو او بوټو د کینولو لپاره هلې ځلې کړي دي د 2023 کال تر پایه پورې د دغې صحرا په چارچاپیر کې د زرغونېدو کمربند عمومي اوږدوالی 2,701 کیلومترو ته رسیدلی دی خو د دغې صحرا د جنوبي او جنوب ختیځې خواو ترمنځ کابو 215 کیلومترو په اوږدوالي تش ځای پاتې شوی و چې د تاکلماکان صحرا د ادارې په بهیر کې وروستنۍ ستونزې بلل کیږي د یاد تش ځای د زرغونېدو په هکله د شینجیانګ د کاشغر خوتنګ باینګورنګ په شمول ډېرو سیمو کې مناسب تدبیرونه نیول شوي او کابو 6 لاکو کارکوونکو د بیولوژیکي پروژو د شګو د ثبتولو د پروژو او د سولار سیستم د پروژو په شمول د صحرا د ادارې په ډول ډول پروژو کې ګډون کړی دی د 2024 کال د نومبر د 28 نیټې په سهار د خوتن سیمې د کیریا په ولسوالۍ کې د وروستیني ګلاب بوټي په کینولو سره د دغې صحرا په محیط کې د زرغونېدو کمربند د آبادولو پروژه بشپړه شوې ده د دغه زرغونېدو کمربند په جوړېدو سره په اړوندو سیمو کې د بیولوژیک چاپیریال د ساتنې توان لوړ شوی دی دا به د اقتصاد او ټولنې د پرمختګ لپاره ښه زمینه برابره کړي د تاکلماکان صحرا د ادارې پروژه په ټولې نړۍ کې د صحرا د اداره کولو په اړه یوه نمونه بلل کیږي قدرمنو دوستانو نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید بریالي اوسئ